یوې شریفې ښځې سره خپل ګاونډي چې ډېر غلط کار یې کړی دی. د دغه ښځې د خولې بیان در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. ملګرو، دغه ښځې ویلي دي چې زما خاوند سرکاري نوکر و، اکثره له به زما د خاوند ټرانسفر یو ښار نه بل ښار ته وشو، نو موږ به خو ورسره تلو. دغه ښځې وویل چې زما د خاوند ټرانسفر یو ښار نه بل ښار ته وشو، نو موږ خو ورسره لاړلو. خاوند به مې چې نوکرۍ له لاړې، نو ماښام به راتلو او بچي به مې خو سکول ته تلل. نو زما یو ګاونډی و چې زما ورسره تعلقات جوړ شوي وو. هغه ښځې راته وویل چې پارک ته به چکر ته لاړ شو، د ماشومانو له به هم چکر ورکړو او خپله به هم ووهو. ما ورته وویل چې زه به مې د خاوند نه تپوس وکړم، که هغه اجازت راکړو زه به هم در سره لاړه شم. نو ما مې چې د خاوند نه تپوس وکړو، خاوند مې راله اجازت راکړو او راته یې وویل چې ماشومان هم ځان سره بوځه چې چکر ووهي. کله چې موږ چکر له تلو، نو دغه ښځې خاوند هم موږ سره روان شو. چې کله موږ پارک ته ورسېدلو، نو ما غوښتل چې زه یو سایډ ته لاړه شم او ځان له کېنم. ماشومان مې د دغه ملګري ماشومانو سره لوبې کوي او زه به یو سایډ ته کېنم. زه لاړم یو بوټي لاندې ناسته وم چې دغه کې دغه ګاونډی خاوند رالی او ما ته یې وویل چې زه به تاله ډېرې زیاتې روپۍ درکړم، ما سره دغه غلط کار وکړه. ما چې ورته وویل چې زه به تا رسوا کړم او دې ځای نه لاړ شه، بې عزته مې هم کړو، خو هغه ډېر ضد کوو او زه یې نه پرېښودلم. چې په دغه کې یو کس پې د لرې نه اواز وکړو، ورته یې وویل چې په دې ښځه څه کوې، د دې نه ښکلې ښځه هاغلته بغیر پیسو باندې بدکاري کوي. ما هم چې اوس ورسره دغه کار وکړو، ته هم ورشه، بغیر پیسو دغه کار کوي. دغه سړی چې پاڅېدلو او ویې کتل، ماشومانو یو سایډ ته لوبې کولې او ښځه یې نه وه. دغه سړی پوهه شو چې زما ښځې سره دغه بل سړي بدکاري کړې ده او په ځمکه کېناستو او الله ته په توبو شو. ملګرو، زنا قرض دی او دا په دې دنیا باندې سړی ادا کوي. که هغه هر چا سره ته وکړې، نو ستا په خاندان کې به د یو کس نه دغه زور وځي او دغه بدکاري به ورسره کېږي. ملګرو، د ویډیو کتلو مو ډېره مننه. د نور داسې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او سره د ګنټۍ نشان هم ووهئ.